روسیه د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د اوکراین له لوري د بې پیلوټ الوتکو په وسیله له پراخو بریدونو خبر ورکړ. د روسیې دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې زیاته کړې چې اوکراین یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 126 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د روسیې پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي دي. دغه بریدونه هم په داسې حال کې دي چې په اوکراین کې د جګړې د درېدو لپاره د واشنګټن او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. پر همدغې موضوعات هم کېږو بحث بلرو. د بحث لپاره موږ سره د سکایپ پر کرښه د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی بلال فاطمي میلمه دی. فاطمي صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که پیل همدغې پوښتنې وکړو چې د مذاکراتو سره د اوکراین له لوري بریدونه پر روسیې د جګړې یو نوی فصل دی او که د اوکراین له لوري پر روسیې د فشار یو نوی تکتیک؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. پس له هغې نه چې د زیلنسکي او د ټرمپ ترمنځ شخړه راغله، تاسو وکتئ چې فشار په یوکراین باندې زیات کړلی شو او امریکې دا اشارې ورکړې چې روسانو سره نږدې دي او تعهد ته رسیږي. اما کله پس له هغې نه چې زیلنسکي جدې ته لاړ او د محمد بن سلمان سره وکتل او هلته دې ته پیغامات په حساب ورکړل شل او د په حساب هغه کوم رقم چې امریکې غوښته هغه لارې ته راغی. اول د معذرت نه غوښته، هغه معذرت یې وغوښته. بل دا دی چې د قرارداد د امضا کولو لپاره آماده شو او کوم شرایط چې امریکایانو دا کول هغه ټول ته دا شو. د هغې نه پس ښکاري چې د امریکې ستراتیژي نسبتا بدله شوې ده. امریکې هغه بندیزونه چې اعلان کړل چې استخباراتي مرستې به دوی سره نه کوي، هغه میزایلونه او دغه چې اسلحه یې د پولنډ د لارې نه یوکراین ته لیږله هغه یې متوقف کړله او ویې ویل چې موږ به هیڅ ډول مرسته نه کوو او د اروپا سره هم تخاصم لاره ونیوله. مګر ګورو چې اوس دفعتا دغه ټول جریانات پس د دې جدې د ناستې نه بدل شول. د نه تنها چې هغه استخباراتي همکاري هغه یې بیرته برحاله کړله، هغه اسلحه چې یوکراین باندې ته لیږله د پولنډ د لارې نه د هغې اجازه یې ورکړله. پولنډ ته د نوي پیټریاټ میزایلونو چې دغه د روسیې لپاره لوی تهدید جوړوي د هغې د لیږلو دغه نوې برنامه سره نیولې ده. په عین حال کې یوکراین خپل حملاتو ته پر روسیې باندې تشدید ورکړی، لکه څنګه تاسو خپل په سریزه کې ویلي په تیرو دغه یو اونۍ کې په حدود 329 ډرون حملې شوي دي چې 126 د کورسک په ښار باندې وي، 38 د برینسک په ښار باندې وي، 15 د بلګرود په ښار باندې وي، 22 د بیازون په ښار وي، 10 د کیلوک په ښار باندې وي، 8 د لپټرکورول په ښار باندې وي، 6 د ورونویژ ښار باندې وي او 3 د نژونویګارد ښار باندې وي چې د مجبور او 1 د ماسکو په ښار باندې وي چې د دې نه جوړیږي 309 حملې شوي دي. خو دغه ټول د روسانو ویلي چې دغه 309 دغه د منځه وړي دي. د باوجود هم دغه یوکراین توانېدلی دی چې د روسیې انرژي مراکز ووهي، عین حال کې د به حساب هغه د ضروي اسلحې بعضې مراکز چې دي چې تولید اسلحې کې هغه ووهي. ویش میدان هوایي د روسیې فعلا د دې د ټارګټ لاندې دي او په عین حال کې دغه کوم ډرون نه چې دوی استفاده کوي د دې ډرون نوم دی پیکالو. دا پیکالو چې دی دا د سایز نه ډېر وړوکی دی، 2 متره په 2 مترو کې دی، 50 کیلو وزن لري. دا د ځمکې نه هم پرواز ورکول کیږي، دا د هوا نه هم پرواز ورکول کیږي او د دې دغه د روسانو لپاره مشکلات ډېر زیات خلق کړي دي. یعنی یو طیاره چې په فضا کې پرواز وکړي دا خوشي کې د حرکت کوي او سرعت د 200 کیلومتره دغه دی پر اور دی، نو د سرعت هم نهایت زیات دی دغه دی او د زیات ستونزې پیدا کړي. د ده نه ښکاره کېږي چې د امریکې ستراتیژي په لوبه کې نسبتا تغییر یې خوړلی دی. هغه لوبه چې دی دا کړې وه چون یوکراین خپل همکاریګانې نږدې کړلې نو دی اخواته ده او عین حال کې د امریکا خواهش دا دی چې روسیه د فشار لاندې ونیسي لپاره د دې چې که چېرته ته مکمله د موږ د صلح قرارداد ونه مني نو ته نه تنها چې د یوکراین د خوا نه به په تا فشار زیاتي، تا باندې به
د پولند د خوا نه به هم فشار وي. د پولند فشار یې همدې لپاره زیات کړی دی چې روسیه دې ته حاضره شي چې هغه قرارداد چې امریکا غواړي په هماغه شرایطو سره یې ومني او هغه امضا کړي. فاطمې صاحب دلته ستاسو د خبرو په دوام پوښتنه دا ده چې ولې امریکا پر یوه دریځ ثابته نه پاتې کېږي لکه څنګه چې تاسو ویل او موږ هم معلومات لرو چې د ټرمپ او دغه راز د زیلنسکي ترمنځ چې کومه لفظي شخړه وشوه له هغې وروسته دوی ریاض لاړه هلته مذاکرات ترسره شو له بندیزونو وروسته بیرته دوی خپلو مرستو ته دوام ورکړ. فکر کوئ څه د بې ثباتۍ سبب ګرځي د امریکا د دریځ؟ ګورئ دا بې ثباتي خو یو هغه مشر کې د ټرمپ خپله یو بې ثباته انسان دی د هغې په خبره اعتبار نشته دی. هغه یو خبر یو وخت کې کوي مګر د امریکې پالیسي کې ثبات شته دی لپاره دی چې دا پالیسي ټرمپ نه جوړوي د شا نه جوړیږي او دغه اوس چې دی بیرته دغه مرستې د پولند د لارې نه وکړي ټرمپ دا مرستې نه کولې خو معلومیږي چې هغه اسټابلیشمنټ چې کوم یو مرکزي قدرت دی د امریکې هغې دا فشار راوړی چې د بیرته هغې لارې ته راشي او هغه پالیسي چې د پالیسي سازان یې غواړي هغه پیاده کړي ځکه چې ټرمپ هغه لاره نیولې وه چې د روسیې سره نږدې کېده او یوکراین ختمېده او د اروپا سره دښمني شروع کېدله. اسټابلیشمنټ دا شی نه غوښته اوس بیرته اروپا او امریکا سره نږدې کېږي پولند سره اسلحه پیدا کېږي قوا چې انګلستان او دغې ویلې فرانسې د هغې لیږلو نه برعلاوه ترکیې پیشنهاد کړی دی چې هغه خپل قوا حاضر دی چې د قوای صلح په نامه باندې د قرارداد حصه وګرځېږي او خپل قوا ویسي او کله چې انګلستان او فرانسې دا واورېدل چې ترکیه خپل قوا لیږي ځانونه یې لکسوس کړل ځکه چې دوی نه غواړي خپل قوا هلته ځایي کړي او تاسو ته معلومه ده چې ترکیه د ناتو دویم لوی ترین نظامي قدرت دی او پولند د ناتو دریم نظامي قدرت دی پس له امریکې نه یعنې په اروپا کې د دوی د قدرت دغه نشته دی اول امریکا ده دویم ترکیه ده دریم پولند دی او دوی درې واړه اوس فعلا په دغه جنګ کې په یو موقف کې قرار لري او ترکیه کوم شی چې کوي هغه امریکې سره مشوره کوي او امریکې ته ویلي دي چې کوم قرارداد تر روسیې سره امضا کوي هغې قرارداد کې باید دا اوسي چې د ترکیې قوا هلته لاړې شي او د ترکیه دې ته او بل دا دی چې دا قرارداد کېدی شي ترکیه کې وشي ځکه ترکیه د یوکراین سره هم نږدې اړیکې لري او د پولند سره هم نږدې اړیکې لري او د امریکې سره بله فاطمې صاحب د اوکراین په جګړه کې اروپایي ټولنه یو طرف ته او دغه راز امریکا بل طرف ته روسیه بیا بل طرف ته په عین حال کې د روسیې غوښتنه دغه ده چې 4 نیول شوي سیمې په رسمیت وپېژندل شي او ظاهرا هم امریکا داسې ښکاري چې دغه خبر منل غواړي. فکر کوئ چې اروپایي ټولنه به دغې مسلې ته غاړه کېږدي او که نه؟ نه دا فشار چې راوړل کېږي همدې لپاره چې یو خوا نه خو دوی وایي چې د امریکا چې کوم پلان لري قرارداد د هغې کې موږ ورسره ودرېږو خو په بل حصه کې دا بیا وایي چې کوم ځمکې چې د امریکا روسیې ته سپاري دې ته حاضر نه دي چې دا ومني دې ته نه اروپایي ممالک حاضر دي او نه ترکیه حاضره ده همدې لپاره ترکیه هم غواړي چې قوا هلته ویسي او اروپا هم غواړي چې قوا ورته هلته ویسي تر څو د ټرمپ دغه پلان چې دی دا کامیاب نشي او اسټابلیشمنټ د امریکا هم فکر کوم چې همداسې یو کوم پلان لري چې د ټرمپ هغه به کوم ځینې برنامې چې دی باید کامیاب نشي او ویل کېږي چې کله زیلنسکي هلته لاړه او شخړه وشوله وایي چې د خپله د امریکې اسټابلیشمنټ او د اروپا دواړو لاس شریکو چې دا واقع وکړله ځکه چې هغې نه غواړي ټرمپ چې کوم بعضې ځکه بارها که تاسو فکر کړی زه چې د خارجه پالیسي د امریکې تشریح کوم په هغې کې دا وایم چې د امریکې رئیس جمهوران خارجه پالیسي نه جوړوي او تصمیم ګیر نه دي تصمیم اسټابلیشمنټ کوي کله چې رئیس جمهور د هغې خلاف ځي اسټابلیشمنټ خپل لوبه خپل مورې متحرکي کوي او دلته ښکاري چې د امریکې اسټابلیشمنټ خپل مورې متحرکي کړلې او د ټرمپ هغه پلان په هغه رقم ته چې هغه غوښته هغه یې ناکام کړی دی کوم څه چې هغوی غواړي اروپا غواړي هغه شی فعلا روان دی او په روسیې باندې فشار زیاتول دي خو روسیې هم دا خبره کړې ده چې په هیڅ قیمت دا کم خاورې چې نیولې دا به نه ورکوي او که څوک په یوکراین کې قوا کوزه کړي هغه به زموږ هدف او ټارګټ ګرځېږي او که پولند ته د پیټرایټ او د نور میزایلونه راشي نو دې مطلب دا دی چې زمونږ دپاره یو بله جبهه جوړېږي موږ به نو امریکایان په دې پوهېږي چې روسیه په یو وخت کې په دوو جبهو کې نشي جنګېدلی چې یو طرف ته روسیې یوکراین ته قوا ولېږي بل طرف ته پولند ته نو په دې بابت د هغې فشار راوړي چې تر څو دغه پوټین چې دی دا د دوی هغه غوښتنو ته چې یعنې د اروپا او د ترکیې او د امریکې د اسټابلیشمنټ څه غوښتنې دي هغې ته تن ورکړي او د هغې مطابق رفتار وکړي. فاطمې صاحب دلته پوښتنه دا ده چې د جګړې یو لوری دغه غوښتنې نه مني نو آیا روسیه به له خپلو دغو غوښتنو تېره شي د ورته فشارونو پر وړاندې؟
په دې اوس خو نه ښکاري چې تیر شي په دې شرایطو کې، مګر هم که چېرته دغه کوم چال چې دوی وهلی دی چې یو خوا نه د پولنډ د خوا نه فشار پرې اچولی، بل خوا نه ترکیې، اروپا او امریکا بیرته سره نږدې شوي دي او په عین حال کې زیلنسکي هوایي او راکټي او د میزایلو حملې شروع کړي دي چې مؤثر هم دي او ډېر ځایونه یې وهلي هم دي او ډېر مراکز او اساس ځایونه یې ورته وهي، درې لوی د دوی د هغه د پټرولو د ذخایرو مرکزونه یې ورته وهلي دي، خو هغه روسانو ویلي چې اور یې نه دی اخیستی، موږ هغه اور خاموشه کړی دی، اما دننه کسان وایي چې نه ضربات یې رسولي دي. ویش میدان هوایي د روسیې داسې دي چې هغه د یوکراین په نښه دي او په دې کې که هر میدان ووهي هلته تیاري او دا ورته لوی خسارات ورته رسوي. په دې جنګ کې مصرف ډېر جګ دی، تلفات ډېر زیات دي. که د دې جنګ تلفاتو تاسو وګورئ، د روسانو په سلهاو زره عسکر وژل شوي دي، په زرهاو ټانکونه یې د منځه تللي، په سلهاو تیارې یې د منځه تللي، هلیکوپټر یې د منځه تللي، حتی بحري کښتۍ یې د منځه تللي دي. نو دا یو اسانه جنګ نه دی. د دې لپاره که فشار په پوټین راشي بیا بله لاره نشته، مجبور دی چې یو څه ومني چې تر څو د دې جنګ نه ووځي. فاطمي صاحب، روان وضعیت څه ښیي چې یاده جګړه د حل و فصل لوري ته روانه ده که د پیچلتیا پړاو ته؟ نه، ماته د حل و فصل خواته نه ښکاري، ماته د تشنج خواته ښکاري، ځکه چې ټول طرفونه د تشنج خبره کوي. پولنډ دی، ترکیه ده، دغه د انګلستان دی او همچنان فرانسه. دا څلور مملکت ډیر مهم دي او د ناټو غړي دي او د دې چال کار کړی دی، په امریکای باندې تاثیر دغه کړی دی، د امریکای اسټابلیشمنت هم دوی سره دی. فلهذا د دوی کوشش همدا دی چې روسیه زیات نه زیات فشار لاندې راولي، ځکه اروپا په دې یریږي که چېرته د ټرمپ پلان کامیاب شي او روسیې ته دغه ځمکې چې دي دا وسپاري او یوکراین متباقي هغې واخلي، دا به روسیې ته دا چانس ورکړي چې دا به خپل په حساب صاحب هم وسي کړي او تولیدات نظامی وضعیت کې او په نورو ساحو د اروپا باندې به حمله وکړي. سره دې چې پیوټن هغه ورځې چې د هغې سره مکرون سره خبرې کولې ورته ویلې چې زما خپله خاوره ډېره لویه ده، کافي ده، زه د اروپا کوم خاورې ته سترګې نه لرم، زه د اروپا سره وروري او ملګرتیا غواړم، خو اروپا ما سره دښمني کوي او کله چې دښمني کوي زه د ضعیفې لارې نه راځم چې زه دوی ته داسې ښکاره شي چې والا د موږ دغې زه د قوي لارې نه راځم. ما سره که کینئ د برابرۍ په حساب خبرې وکړئ، د زور خبرې مه کوئ، د زور په صورت کې. او که تاسو یاد شي کله چې سټارمیر هم تللی او د انګلستان صدر اعظم او دغې سره ټرمپ سره خبرې کولې، ټرمپ ته چې دغه وکړه چې موږ به د روسیې مقابل کې ودرېږو، هغه پې پیسخند وهه، ایا زور دې ولې رسېږي؟ یعنې معنا یې دا وه چې غاښونه درته ماتوي. یعنې په دې باندې دوی پوهېږي چې روسیه د هغه وسې نه ده تضعیفه شوې چې څنګه غربي نړۍ او امریکا غوښتله. د برعکس که د روسیې اقتصادي رشد ته وګورئ، د ټولو اروپایي او د ټولو ممالکو نه رشد ډېر قوي دی، 4.7 ته رشد تللی دی. او که چېرته فرضاً په دغې جنګ حالت کې په عوض د دې چې اقتصاد تضعیفه شوی وي د 3.9 نه 4.7 ته تګ، دا ښکاره کوي چې د خپل اقتصاد ښه کنټرول کړی. مګر د دې معنا دا هم نه ده چې بالکل تاثیرات یې نشته، تاثیرات یې ډېر قوي دي، اقتصاد باندې فشار راځي، په نظامي تولیداتو فشار راځي، ممکنه کوم بل جنګ ونښلېږي، بیا د هغې لپاره آمادګي ډېره مشکله کېږي. نو روسیه به یو څه وخت مقاومت وکړي که دوی همدا چال لاړل، او که چېرته روسیه پیوټن او ټرمپ وتوانېدل چې قرارداد چې دوی سره پې توافق کړی دی په سعودي کې هغه امضا کړي، نو هغه صورت کې بیا روسیې میدان وړی دی او یوکراین او اروپا میدان به بایللی او دوی به خپل بیا لارې چارې ګوري څه کوي. خو په هر حالت باندې که قرارداد امضا کېږي او که قرارداد نه امضا کېږي، زه فکر کوم چې زیلنسکي نه پاتې کېږي، ځکه ټول طرفونه د زیلنسکي غیر د اروپا نه روسیه او امریکا په دې دغه دي چې دا باید لرې شي، په یوازې بل مشر راشي او هغه مشر چې دی د صلحې خبره وکړي او د امضا لپاره په طرف لاړ شي، ځکه زیلنسکي شاته اوس فعلا اروپا کې فرانسه او انګلستان ولاړ دي. جرمني هغه رقم ته چې ضرورت دی نه ودرېږي، لپاره دی چې ټول بوج په جرمني راځي، او ایټالیا چې د هغه واضح توګه باندې مخالفه ده، او جورجیا ملوني هغه د ټرمپ ملګرې ده، او ټرمپ چې کوم شی وي هغه د هغې نه تېرېږي. فاطمي صاحب، که اوکراین د روسیې غوښتنې ومني او د سولې لمن ونیسي، د اوکراین حیثیت به څه اوسي؟ یوکراین په هر حالت کې بایلونکی دی، یوکراین ته څه پاتې نه دي. که چېرته دوی خبر مني، خاورې د ملا ځي، نیمه خاوره نور امریکې ته پاتې کېږي، ذخایر یې ځي،
کوم قرارداد چې لګیا دی اوس امضا کوي هغه هیڅ په ګټه نه دی. 500 میلیارډو ډالرو قرارداد دی، 11 تریلیونو ډالرو ذخایر دي، په 500 میلیارډو ډالرو امریکا سره امضا کیږي. هغه امریکا 50% خپل د سرمایه گذاري په اساس اخلي، 50% چې د یوکرين برخه کیږي هغه ورنه په قرض کې تینه اخلي. نو یوکرين خپل ځمکه هم د لاسه ورکوي، خپل هغه بین المللي حیثیت هم د لاسه ورکوي او څورته نه پاتې کیږي. په هر حالت کې که چېرته فرضاً دغه قرارداد په همدې شکل کې وشي او که قرارداد شکل تغییر هم شي، یوکرين دغه ښه نه ښکاري. که جز دا بېله خبر ده چې که د روسیې باندې دومره فشار راشي چې لوهانسک او دانسک او ژاپروژیا او کریمیا او خرسان او دا ټول پرېږدي او بیرته اروپایان هلته کومک وکړي او یوکرين په خپو ودرېږي، دا ناممکنه غوندې ښکاري، ډېر مشکله ښکاري. او په عین حال کې روسیه بر علاوه د دې نه چې دا 5 لوی ښارونه یې نیولي، ډانباس چې ډېر یو لوی ښار دی اوس په هغې په نیولو کوشش کې دی. اودیسیا بندرګاه چې ده هغه د روسیې لپاره ډېر مهم ده، د هغې د نیولو لپاره کوشش هم کوي تر څو د استانبول د کانال او د باسفورس د کانال د تکې نه خلاص شي. خیر اوسئ. د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی بلال فاطمي، مننه تاسو.